خوشال سادات ته د ولسمشر غنی سخت اخطار او همدارنګه د خوشال سادات د سرنوالي ته د معرفي کېدو اصلي حقیقت هم ښکاره شو دا چې ولسمشر غنی خوشال سادات ته څه اخطار ورکړی دی سادات څه کړي وو په دلته د موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ لیدونکو سلام وخت مو پخیر تلونی استاد د ورسېدلي سند پر بنسټ د عامه ساتنې ملي تصدۍ رئیس خوشال سادات د آلمان دوه وګړي د افغانستان له ویزې پرته د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه کابل ته داخل کړي دي د دغه سند په یوه برخه کې راغلي دي چې ولسمشر غني د خوشال سادات د دغه کار په غبرګون کې نوموړي ته له دندې د ګوښه کولو خبرداری ورکړې دی او له هغې غوښتنه کړې ده چې د هوایي ډګر له مسؤلینو څخه بخښنه وغواړي له دې سره هم مهاله د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ځینې پخواني کارکوونکي هم ادعا کوي چې د دغې بنسټ د رئیس له خوا له دندې لرې کړل شوي او پر ځای یې نور کسان ګمارل شوي دي دغه ځوان کارکوونکي چې د عدالت غوښتنې لپاره د کابل د شاهرینو پارک ته راغلي دي ادعا کوي چې د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د رئیس په توګه د خوشال سادات له ټاکل کېدو وروسته دغه بنسټ په دې پلمه چې ګواکې بستونه یې نه اړین دي له کاره لرې کړي دي خو د دوی په وینا د دوی پر ځای د عامه ساتنې د ملي تصدۍ په رئیس پورې اړوند کسان ګمارل شوي دي د عامه ساتنې د ملي تصدۍ پخوانی کارکوونکی صدام الهام وایي په داسې حال کې چې کم شوي نه دي بلکې زیات شوي هم دي او دوی غواړي چې موږ په یو ډول له دې ځایه لرې کړي او خپل کسان قوم او خپل خپلوان وګماري د عامه ساتنې د ملي تصدۍ پخوانی کارکوونکی منصور عبیدي هم ویل خپل بس تنقید کوي او وایي چې بیا امتحان اخلو هغه هم په خپل بس کې د نوم له بدلون سره یې بس رامنځته کړی دی یعنې په کوم منطق بلخوا د عامه ساتنې ملي تصدۍ وایي چې په دې اداره کې د کار ښه کېدو لپاره بدلونونه راغلي دي د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د مطبوعاتو امیر ضیاء ودان څرګندوي له هیڅ چا سره بې عدالتي نه ده شوې او یوازې یو شمېر محدود کسان چې د رښتې خلاف او یا هم په واسطه ګمارل شوي دي د هغوی پر ځای مسلکي کسان ګمارل شوي دي لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت